د لوی ننګرهار روغتیايي علومو خصوصي انسټیټیوټ او د ننګرهار حوزوي روغتون په وړیا ډول وینې ورکړې کمپاین پیل کړ. د ننګرهار حوزوي روغتون رئیس ډاکټر فهیم الله دلاور وایي د دې کمپاین په ترڅ کې به 200 پوینټه وینه راټولوي او موخه یې پر تلسیمیا ناروغۍ اخته او نورو ناروغانو ته چې د وینې اخیستو وسه نه لري، فقیر، بېوزله او غریب وي، د هغوی لاسنیوي او مرسته ده. هدف زموږ صرف همدغه دی چې موږ وینه واخلو، د وینې په بانک کې ذخیره کړو او د ضرورت په وخت کې خصوصا هغه کسان ته چې هغه په یواز نه لري، د وینې د ورکړې توان نه لري، د اخیستلو توان نه لري، دلته به انشاءالله موږ هغه دپاره دغه وړیا وینه د خپلو وطنوالو چې هلته په بانک کې ته ورکوو انشاءالله او دوی ته به یې توزیع کوو. بېرته د دلاور په خبره د روغتون د وینې په بانک کې د ټولو ګروپونو وینه لري او هڅه کیدي چې د هغو ګروپونو وینه لا ډېره کړي چې کمه پیدا کیږي. ورته وخت د لوی ننګرهار روغتیايي علومو خصوصي انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر ذبیح الله صاحبزاده وایي دوی د ننګرهار حوزوي روغتون سره په هره برخه کې همکارۍ ته چمتو دي. نو دغه کمپاین زموږ تقریبا د دغه برخه کې چې کوم فعالیت کوو د تیرو څو کالو راهیسې دا دوام لري، ادامه لري. انشاءالله په آینده کې هم کوشش کوو چې د خپلو هیوادوالو د خپل ولس د خلکو لپاره په همدغې برخه کې قرباني ورکړو او ځوانان دلته جلب کړو راشي ترڅو خپله وینه هدیه کړي او د یو خپل هیوادوال زخمي هیوادوال ژوند وژغوري. دغه راز وینه ورکوونکی یو ځوان رحمان الله ظهیر وایي دلته د وینې د ورکړې په پار راغلی او خوشحاله دی چې خپله وینه هغو ناروغانو ته ډالۍ کوي چې ډېره اړتیا ورته لري. او ټولو ځوانانو دا غوښتنه ده چې که غواړئ چې یو انسان ژوند وژغورئ نو ډېرې لارې دي چې انسان ژوند ژغورلی شو موږ. نو همدغه مهمه ټکې دا دی چې باید که نور سم د لاسه نه کېږي دغه وینه یو چا ته ډالۍ کولی شو. ننګرهار کې هر کال ډیری ځوانان په وړیا ډول په تلسیمیا اخته ناروغانو ته وینه ورکوي او په نورو برخو کې هم بېوزلو او ناچارو سره مرستې کوي.